بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب التغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر باب دې په بیان د سختۍ د عذاب د سزا د غچا کې چې هغه حکم په نیکۍ سره وکي یا منع د منکر نه وکي وخالف قوله فعله خلاف داغه قول داغه د فعله قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمایلی دی ریاض الصالحین شروع سلیریشتم باب ته موږ را ورسېدلو نو باب کې اصل مسله دا بیانوي چې یو سړی خپل امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي او بیا د خلاف کوي د څومره سخت وعید دی قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمایي اتأمرون الناس بالبر تاسو حکم کوي خلکو ته پنه کوي باندې وتنسون انفسکم هیروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې تاسو لولئ کتاب فلا تعقلون آیات تاسو د عقل نه کار نه لري سورته بقره آیات نمبر 3 وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمایلی دی یا ایها الذين آمنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی تاسو یو یغه خبره چې نه کوي کبر مقتن ډیر غټه د غوسی خبره ده عند الله پنيز د الله باندې ان تقولوا چې تاسو وی ما لا تفعلون غڅ چې تاسو نه کوي سورته صف 2 او 3 نمبر آیات نو ګورا الله فرمای چې یو ته خبره کې او ځان دې هیر ده یا ولی هغه خبره کې چې خپل په عمل نه کې دا سبب د غصې د الله دی وقال تعالى اخبارنا شعيب صلى الله عليه وسلم الله پاک د شعیب علیہ السلام له طرفه خبر ورکړی دی چې هغه قوم ته ویلی و ما اريد زنه غواړم انو خالفکم چې تاسو خلاف وکم الا ما نهاکم عنه هغه ست چې تاسو ته منع کومه سورته هود آیات نمبر 38 وعن ابي زيد اسامه بن حارثه رضي الله عنهما روایت قال فرمایدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نبی رسول الله نو اورد چې فرمایله یوتابر الرجل يوم القيامه را بوستل شي او سړی په ورځ د قیامت باندې فیلقا فی النار او به غورځول شي په ور کې فتندلق اقطابه بطنه نو راتاو شي به کلمه داغه د ګېډه نه د کلمه به راتاو شي فیدور دا بغرزي بها په خپل کلمو باندې دا کلمې به را غورځېدلی وراتاو شوی بیلاندې به پرتی دا بغرزي بیا په دې باندې کما یدور الحمار فی الرحالک سرنګ چې ګرځي خر په غوبل کې غوبل چې کله دا غنم وری به او هغه باندې خر وتړینو غرونو کې پاغه باندې غوبل کوي نو دا به د قشان په خپل کلمو باندې ګرځي فیجتمع علیه اهل النار راجم بشری تور والا فیقولون وتبیا فلان مالک افلان کی ولی علم تکن تامر بالمعروف ایتا حکم نه کو پنه کو کارونو باندې وتنها عن المنکر وتامن نه کول د بدو کارونو نه فیقول هغه بوئی بلا ولنا كنت امر بالمعروف ما بتاست پنه کو کارونو حکم کو ولاتی خپل به مو ترا تګ نه کو وانها عن المنکر من ابم کوله د منکر نواتی او خپل به مو تراتک کو متفقون علیه قول دا قول تندلق وبالدال المهمل ومعناه تخرج نو معنا دا شلکا فتندلق اقطابه بطنه راوتلی بی کلمی داغه د ګېډنه الاقطاب الا مع کلمی واحدها قطب واحد راځي قطب کلمه نو امعام وتوي اقطاب وتوي لیکيږي باب الامر باداء الامانه باب دیو بیان د امر پادا کول د امانت چې امانت ادا کوي قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمایلی ان الله یامرکم یقینا الله تعالی تاسو حکم کوي ان تدل امانت الی چې تاسو ادا کوي امانت خپل حقدار ته سورۃ النساء 50 نمبر آیات وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمایي ان عرضنا الامانه یقینا من پیش کا امانت علی السماوات و الارض پسمانونو زمکه ول جبال په غرونو فابین یحملنا غو انکار وکړه د بارولونو واشفق نه مینا او د دې نویره ده وحملها الانسان او بارک غل انسان انه کان ظلوما جهولا یقینا انسان ظالم او جاهل له سورته احزاب آیات نمبر 2
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابي هريره روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي آیت المنافق ثلاث د منافق سړي درې نښې دي اذا حدث کذب کله چې حدیث بیانوي دروغ به وایي و اذا وعد اخلف چې کله وعده وکړي خلاف به کوي و اذا اؤتمن خان او کله چې ته امانت ورسره کې خودل شي خیانت پکې کوي متفقون علیه وفي روایت بل روایت کې راځي و ان صام وصلى اگر کروجه نشي وصلى منز کوي وزعم انه مسلم او ته پیدا ګمان هم کې چې ګنې دا مسلمان دی وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه روایت ده قال فرمای حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثین ما ته نبی علیہ السلام بیان کړي دوه حدیثونه ما ته نبی علیہ السلام بیان کړي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثین قد رأيت احدهما وما يولد وانا انتظر الاخر ده بل انتظار کوم حدثنا من ته حدیث بیان کړو چې ان الامانه نزلت فی جذر قلوب الرجال چې امانت با کوزیږي فی جذر اصل ته ویل کیږي رسته امانت واست کوي جذر بفتح الجیم و اسکان الذال المعجمه وهو اصل الشيء نو امانت با نزلت سمانه ده کوزیږي فی جذر قلوب الرجال پړونو په بیخ دړونو د سړو کې ثم نزل القرآن بیا نازل شي شي قرآن نفعلم من القرآن تاسو زدکې قرآن وعلم من السنه تاسو څه زدکې سنت احادیث زدکې ثم حدثنا عن رفع الامانه به من حدیث بیان کده پورته کېدل د امانت نه داغه نرسته موږ ته دا ویلې د امانت متعلق حدیث راته بیان ک ثم حدثنا عن رفع الامانه فقال دی خورا شل ته موږ باندې درس ګډوډ الته کېنه تدلته کېنه لکه ته مخرا واړو هغه بل را پاسو دلته راش دیږي نوای ثم حدثنا عن رفع الامانه فقال وی فرمایلی انا مر رجل نومتن یو سړی به ود شي په ود کېدل سره فتقبض الامانه من قلبه پورته بشي امانت د دړنه فيذل اثرها وبغرزي داغي اثر مثل الوقت الوقت بالتاء المثنات من فوق بر دو ټکی دی پتا ده الاثر اليسير معمولی هغه اثر به پاتې شي لکه داغ یو ځای باندې دانه راوخی جا ختم شي بیا هغه اثر پاتې وای و بغرزي اثر د پشاند و بغرزي هغه اثر د پشاند اثر د چشي ويدل اثرها مثل الوقت پشاند داغ ثم نام نو متن به بود شي فتقبض الامانه من قلب امانت به وچ شي د دړنه ويدل اثرها به بغرزي اثر د مثل اثر المجل پشاند اثر د چشي مجل بفتح الميم واسكان الجيم وهي تنفت في اليد ونحوها من اثر عمل وغيره دورای سره کارو کې بده لاس کې شي راځي تڼا کې ونته کې یو تڼا کوي ښا نوای و بغرځي اثر د پشان د اثر د تڼا کې کجمرن د حرجت والا رجلک لک سکروټه چې تار غړوړي په خپو باندې سکروټه چې کله لاس یې خپو باندې ورشي بیا سره تڼا کې کوي کنه داسې وي فنفتن فتراه منتبرا وليس فيه شيء فنفتن معنی تنا کې بي فتراه تبوین غلا منتبرا اوچتي وغټ غټي به ولاړي وليس فيه شيء نيڅم پکې نه تنا کې به وبم نه ګورا سره پړسي درې دي کم زینه چې سوي خیلمي ثم خذا بیرا واغست حساتن کانه فدحرجها ويرغلو على رجله ثم اخذ ببراواخلي حساتن کانه لره فدحرجها على رجله او وبرغلي پخپه باندې فیوس به الناس خلق به وګرځي یتبايعون بیا بکي
یو بل سره سوداګري اغستل خرڅول فلا یکاد احد نه به یو کس یؤدي الامانة چې هغه امانت ورکړي حتی یقال تر دې چې ویلی به شي یعنې دومره به هغه امانتګر خلک نه دی که نه دا به بالکل ختم شي په اکثریت به بېایمانه وي لکه زموږ په دې زمانه کې دا بالکل رښتینې شوې ده امانتګر به خلک یو کس یادوي چې لکه پلانکي کلي کې یا پلانکي علاقه کې یو سړی دی هغه ډېر امانتګر دی نو وایي فلا یکاد احد یؤدي الامانة حتی نه به نږدې به نه یو کس چې امانت ادا کړي حتی یقال تر دې چې ویلی به شي نه فی بني فلان رجلا امینه په پلانکۍ قبیله کې یو امانتدار سړی دی حتی یقال للرجل تر دې چې ویلی به شي سړي ته ما اجلده ما ازرفه ما اعقله هغه په باره کې به څه ویلی شي د یو سړي په باره کې به داسې ویلی شي ما اجلده څومره طاقتور دی ما ازرفه څومره هوښیار دی ما عقله څومره عقلمند دی وما فی قلبه مثقال حبة نه به د هغه په زړه کې په اندازه ده دانې من خردل د اوري من ایمان د شړشم دانې قدر ایمان به پکې نه وي دا خلک چې دی دا به ورته هوښیار وي چې لکه دا عقلمند دی او دا لکه زموږ دې زمانه کې ګوره که نه هسې یو خر نه دی هغه ته هم خلک ویل لکه ډېر عقلمند دی ډېر پلانکې دی ټول به دې تاویږي سیب دی او دا خو زمونږ د پښتنو زړه دی دا صفتونه بوله کې منځ کې باسي بوتلې ولقد اتا علی زمان یقینا راتلونکې ده به ما باندې یو زمانه و ما وبالي او زه باک نه کوم یکم بایاتو چې چا سره مې بیعت وکړه لئن کان مسلما لیردنه علی چا سره مې بایعت بیع وکړه سوداګري او یعنی بیع شراء خرڅول اغستل مې وکړه وای موږ باندې یو داسې زمانه راتلونکې ده چې موږ به باک نه کوو چې موږ د چا سره سوداګري وکړه اصل مسله دا ده لئن کان مسلما که چېرته مسلمان و لیردنه علی دینه وما ابالي ولقد اتى علي زمان وما ابالي زباک نه کوم ایکم بایاتو چې چا سره مې خرڅول اغستل وکړه بایاتو معنا دا ده که نه لئن کان مسلما که چېرته مسلمان و لیردنه علی دینه که دینه نو خامخا واپس کوي به په ما باندې نو که چېرته یا سړی مسلمان و نو د هغه دین به ما باندې شی واپس کوي لئن کان مسلما لیردنه علی دینه دین به ما باندې یعنی دین به مجبوره کوي دې ته چې ما ته خپل امانت واپس کړي قرض ولئن کان نصرانیا او یهودی یا که چېرته نصرانی او یهودي لیردنه علی ساعیه خامخا ما باندې به واپس کوي د هغه څه چې ما کوم بیا کړل او قرض مې پې دی هغه به واپس کوي ما باندې د هغه والي په هغه باندې ساعي والي ته وایي وعمل یو مار چې نن ورځ د فما کنتو نه یم زه ابایع منکم چې زه بیع وکم ستاسو نه الا فلانا و فلانا مگر د پلانکی او پلانکی سره متفقون علیه حدیث کې ممکن مسله راغلی یو ځل خیر به وګورئ ښه دې دپاره چې دا کم طلاب یا طالبات یې چې مشکل نه وي وعن حذیفة بن الیمان رضی الله عنه روایت ده قال فرمایده حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثین رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دوه حدیثونه بیان کړه قد رایت احدهما یو موږ ولید چې موږ ته بیان کړو وانا انتظر الاخر د بل انتظار کوم حدثنا موږ ته حدیث بیان کړه ان الامانه نزلت چې امانت به نازل شي فی جذر قلوب الرجال په اصل د زړونو د سړو کې ثم نزل قرآن به بنازل شي قرآن فعلموا من القرآن تاسو زده کوي قرآن وعلموا من السنه زده کوي حدیث ثم حدثنا به موږ ته حدیث بیان کړ رفع الامانه د پورته کېدلو د امانت چې امانت به پورته شي فقال به فرمایل ینام الرجل نومه یو سړی به معمولی غونته کې ودش یو د بشه یو سړی پوده کېدلو فتقبض الامانه من قلبه قبض بشي وا بغستل شي امانت داغه د زړه نه فیدل اثرها نو بغرزي اثر داغه مثل الوقت پشاند دا ثم ينام نومتن بیا بود شي فتقبض الامانه امانت بغستل شي من قلب داغه دړنه نو فیدل اثرها وبغرزي اثر داغه مثل اثر المجل پشاند اثر د تڼا کې کجمرن دهرجت والارج لک اس کروټ جتا خپو باندې رغړولې نو فنفتن تڼا کبي فتراو تبوین اغلر منتبرن پر اپورته شوی به ولې سفی شی بم پکې نه ایڅوبه پکې نه سی تڼا کا پورته شوی
ثم یعنی معنا دار چې په خلکو به نوم پروتي ښه منځ کې به هیڅ سم نه وي لاندې به هیڅ شی هم نه یا نوم به غټ پروتي لکه زموږ په دې وخت ټول نومونه دي. ثم خذا ساعتن فدهرجها على رجله بیر واغسته او کانه ویر غړو پخپه باندې او دا ویل فیس به الناس خلق به وګرځي تبایون بیا بکای فلا یکاد احد النبی یو کس یو د امانت چې ادا کی امانت ته یو قال تر دې چې ویل بشي ان فی بنی فلان یقینا پلان کې قبیله کې رجل امین یو سړی امانتدار دی حتی یقال للرجل تر دې چې ویل بشي یو سړی په بارک کې ماجله د وسمرتا قطور د معذره په وسمره خیر د ما قال وسمره عقل مند او ما فی قلبه نه بيداغه په لږ کې مثقال حبه من خردل په اندازه وما فی قلب نه بيداغه په لږ کې مثقال حبه په اندازه د دانه من خردل دوری من ایمان ولقد اتى علی الزمان نو یقینا راتون کې د مونږ باندې یو زمانہ او ما وبالي زباک نه کوم یو کوم بیاتو چې د چا سره ما خرڅول غستل وکړه لا ان کان مسلمان که مسلمانو لا يرد نو علی دینه نو ما باندې به واپس کوي زما شه داغه دین ولا ان کان نصرانیان کچ تاغه نصرانی یا يهودي ولا يرد نو علی ساين خامخ ما باندې واپس کوي به زما امانت او زما شه داغه هغه مشر والی چې پاغه مخاره ده او عمل یو مارچنن روز د فما كنت نیم زوبا یا منکم چې بیات وکم تاسو نه الا فلان و فلان مگر د فلان کې او فلان کې سره متفقون علیه وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.